زه نو نور صبر نه لرم، نشم خصم خدید مباسه تر څه وخت مې راګول باسه دا خلک دی خلک دې هر څه وایي تر کله نو چوپتیا د چوپتیا ماتو خپرونې درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله ده چې تاسو ټول به روغ او سلامت اوسئ. ګرانو اوریدونکو، تاسو پوهیږئ چې بچه‌بازي یو شومه او بده پدیده د قانون خلاف او د اسلام سپېڅلي دین له نظره یو حرام او ناروا عمل دی. چوپتیا ماتو خپرونه په دې موخه آماده او خپریږي ترڅو ټولو هیوادوالو ته د بچه‌بازي ضد اړین معلومات ورکړي او خلک دې ته وهڅوي چې پر ضد مبارزه وکړي ترڅو دا تشویق رامنځته شي چې د دغه بد عمل په وړاندې غږ اوچت کړي. د دې خپرونې داسې موضوعاتو ته ځانګړي شوي دي چې پلرونه او میندې خپل اولادونه د بچه‌بازۍ له سیوري خوندي او په غوره توګه د هغوی روزنې ته پاملرنه وکړي. د دیني عالمانو، قانونپوهانو، ټولنپوهانو، ښوونیزو او روزنیزو کارپوهانو نه به هم په خپرونه کې اورو چې څنګه کولی شو خپل ماشومان نوي ځوانان د بچه‌بازۍ له دغه بد عمل لرې او خوندي وساتو. خو پوښتنه دا ده چې ماشومان او ځوانان څنګه په دغه لومه کې راګیر کیږي، ولې دې لارې ته رابلل کیږي او د خلاصون چاره یې څه ده؟ د دغې ځوابونو پیدا کولو لپاره په مهربانۍ سره د چوپتیا ماتو خپرونې سره اوسئ. ګرانو اوریدونکو، د دې ونې په خپرونه کې به قرباني شوی ماشوم ملامت نه دی او هیڅ کله باید ونه رټل شي په اړه یې بحث لرو. دوستانو تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې په خپرونه کې د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې پوهنځي ښوونکی پوهندوی محمد ظاهر شمس صاحب په خپرونه کې زموږ سره دی. شمس صاحب سلام، ستړي مشئ. مننه، خیر اوسئ. او زه هم خپل سلامونه وړاندې کوم او خدای دې وکړي چې زموږ خپرونه د دوی مشکلات سره سم یو ښه ممد وګرځي. ډیره مننه پوهندوی صاحب. راځو په دې باندې به بحث پیلوو چې هغه ماشوم چې د بچه‌بازۍ قرباني شي هغه ملامت بلل کیږي او کنه. زموږ تاسو په ټولنه کې موږ تاسو خو معلول ته ګورو، علت ته نه ګورو چې اصلا دغه ځوان ولې په دغه باندې تیرې شوی دی، په دغه باندې څونه مشکلات او فشارونه راغلي دي چې په داسې یو اخلاقي موضوع باندې سر ایښی ده. دغه ته موږ تاسو باید چې فکر ور باندې وکړو. نو دوی څه ملامت دی؟ یو هلک دی په 10 کلنې، په 15 کلنې، په 6 کلنې کې دغه د اخلاق نه دوی نه دی خبر، د ټولنې نه، د قوانینو نه، د مقرراتو نه، د شرم او د عزت او دغه په شان کې نه پیږي. په دوی باندې هر موضوع په دوی باندې تاثیر ولري. د اقتصادي له لحاظ کوي شي، د زور د لحاظ کوي شي، د عواطف د لحاظ د خشم او د غصې نه دوی ګټه اخیستلی شي. نو دوی خو اصلا نه دی ملامت. خو متاسفانه زموږ تاسو په ټولنه کې اولین ملامت دوی دی، بدنام دوی دی. هغه بل شاملې نیغ او داسې سر یې لوړ ګرځي، په خلکو باندې په چا باندې برای هم نه وهي او افتخار هم کوي او ځان تر ټولو نه ډېر قهرمان ګڼي. متاسفانه د خپل کسی نور ته کوي. نو دغه خبره د هغه بل خوا د حیثیت، شخصیت او د ټولو رواني الخونو ته دومره ضرر رسوي شي چې بیا یې راژوندی کول ډېر ګران به وي. موږ تاسو خو اسلامي ټولنه لرو، اجتماعي ټولنه لرو. هغه څوک چې په دوی باندې تیری کیږي، مظلوم واقع کیږي، په هغو خلکو باندې موږ باید چې د ملامتۍ وانه چوو، ملامت وګڼو او هغه څوک چې په هغه باندې تیری شوی ده هغوی نه ملاتړ وکړو، هغوی ورزو چې د هغوی په مقابل کې اقدام وکړي او د خپل ځان نه دفاع وکړي. اوس دلته خلک د یو قرباني ماشوم د ملامتولو پر ځای کوم کسان باید ملامت وګڼي او څنګه د قرباني کس لپاره عدالت غوښتنه وکړي؟ دلته خو د هر خوانه دوی کولای شي چې دوی عدالت غوښتونکي شي. مثلا په کلی کې ودرېږي یو څوک چې ورونه تاسو وګورئ زموږ ماشومان د کور نشي وتلی، داسې حالات مو شوی ده. نو موږ که داسې ژوند ولرو خو دغه موضوع سبا به تاسو په اخته کیږي او بل ورځ به داسې کیږي چې زموږ د نوي ځوانان که ښځینه وي که نارینه وي دوی به ټول په کور پاتې شي. د اجتماعي د کارو څخه د اقتصادي د کارو د نورو روزنې د تعلیم او تربیې ټول باید موږ لاس وباسو. یعنی لومړی ګام دا دی چې چوپ پاتې نشو.
یو ورځ غږ پورته کې په خدای کې به څوک به ستاسو کورونی ته وګوري غږ پورته کوي که ستاسو زور په خلکو باندې نه رسیږي د کلي د دوستانو د نورو هغه اصلاحي مراکز نه تاسو راسته وغواړئ او هغوی ته دغه موضوع هغه کې چې موږ خو دلته ژوند نشو کولی یا به کوڅه بدل کو بل چیرې ته به ولاړ شو نور خو موږ نشو کولی دلته ژوند وکړو داسې جدیت قاطعیت په دغه موضوعاتو باندې ډېر ګټه کوي یو ورځ قاطعیت لس کاله بیا نو وروسته تاسو کور ته څوک به نشي کتلی نو دغه زموږ تاسو موضوع متاسفانه دغه دی او نور په اکثرو کلیو کې راځي سره یو غونډه جوړ کړو په دغه موضوعاتو په شخړو باندې خبرې وکړو خیر دی چې موږ تاسو د اقتصادي لحاظ ډېر تضرر شوی یو راځي دغه موضوع د شخصیتي لحاظ سرلوړ ووسو او نو دغه خلکو ته هغه څوک چې په داسې انساني لارو کې قدم ږدي ځان ته یو خپل وخت ضایع کوي یا خپل کار پرېږدي نو دوی بیا نو داسې نه پاتې کېږي د دوی ټولنه اصلاح کېږي د دوی ځوانان به ځوانان وي او په ټول عمر کې د ټولو موضوعاتو نه دوی به انشاءالله فهم کړي پرونې موضوع رانغاړو ټول پوهیږو چې هیڅ ماشوم په خپله نه غواړي چې د خپله خوښه باندې د بچه‌بازي قرباني شي او دا ماشومان څنګه دغه کار ته کش کول کېږي او بالاخره د خلاصون لاره څه ده څنګه د یو ضرب المثل اوبه خړې که او کبان ونیسه که موږ تاسو ته حکومت نه رسیږي لرې یو که موږ تاسو په داسې یو سیاسي او نور موضوعاتو کې اخته پاتې یو کار خپل نشو کولی موږ تاسو خو انسانان یو د وحشي حیوانات په ځنګله کې هم یو ځان ته یو لاره جوړه کړې ده چې ځان د نورو نه وساتي خپل ځان ته یو چاره یې کړې ده اولنی خبره موږ تاسو مسلمانان یو بیا انسانان یو د اسلامي په ټولنه کې د انساني په ټولنه کې موږ تاسو باید د هر خوانه یو بل سره مرستندوی اوسېږو د مشکلات پر موضوع باندې فکر وکړو د لارې چارې په موضوع باندې فکر وکړو په هر ټولنه کې یو خاص موضوع نغښتی دی په یو ځای کې یو موضوع ډیر فوق العاده تاثیر لري په نورو ځای کې بل شي هغه خلک په خپل هغه لار چې دوی ته ډیر مرستندوی ښکاري ډیر فوق العاده ورته ښکاري هغه موضوعات نه باید چې ګټه پورته کړي وایي چې هر هغه شی چې ستاسو په لاسرسي کې موقعیت ولري هغه ستاسو فوق العاده اسلحه ده نو د هر اسلحې نه موږ به تاسو د ژبې نه د خبرونه د ځوانانو نه ټول خلک په یو ټولنه کې مفسدین نه دي د مفسدینو په مقابل کې هغه صادقان شته چې موږ دغه په مخ کې ودرېږو او خپل ټولنه پرې نږدو چې مفسدانو تر لاس لاندې د بچه‌بازانو تر پښو لاندې پایمال شي له منځه ولاړ شي موږ تاسو د خپل ژوند که داسې نه وي حکومت نه وي نور قوتونه نه وي موږ خپل ژوند نه باید چې داسې یو ګټه واخلو چې باید د خپل ژوند سره جوړ کو ورځ په ورځ په اکثرو کلیو کې د موضوعات شته موږ هم تحقیقات چې کړی ده تر ښار نه په کلیو کې د مفسدین د لارې نه معلومیږي او ټول خلک ورته داسې ګوري چې هغه په خپله نشي راتلی هیڅ ضرورت نشته چې ته ورته وایي چې مه راځه دلته د ټول خلک داسې ورته ګوري چې هغه په خپله د هغه لار پرېږدي نو داسې موضوعات شته چې موږ تاسو فضل د خدای که نورو ځایو کې د کارونه تر سره کولای نشو مرسته د خلکو موږ تاسو ته نه رسیږي بې عدالتي کیږي موږ تاسو په خپلو ټولنو کې د کارونه تر سره کوو کوروره دا حیثیت زما حیثیت نه دی د کلی حیثیت دی دا زما یوازې موضوع نه دی د ټولو خلکو دی که د یو کلی نه یو ځوان یو ډېر ښه عالم ګرځي د ټول کلی هغه حیثیت پې باندې لوړ کیږي نو دغه خبرې چې موږ تاسو د دې ټولو کلی ځوانان او ماشومان د خپل ثروت وګڼو خپل شتمن وګڼو دوی ورزو د خدای په لحاظ د تعصب او د بدبینۍ نه د دې تر څو نه د خدای لار دی نه د اجتماع لار دی چې په مازه شاید یو بل سره موږ دښمنۍ لرو چې شه د دښمنۍ ولا د هغه زوی کابل پوهنتون ته کامیاب شو نو هغه سره زه اوس حسادت کوم د خدای لار نه دی هغه باندې چې افتخار وکړو په وبالو چې ولا فضل د خدای د زموږ د کلی داسې ځوانان دي چې اوس دغه ځایو ته رسېدلي دي نو دغه ته هم خدای خوشحاله کیږي او هم زموږ تاسې ټولنه نیکبخته کی د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې پوهنځي ښوونکی پوهندوی محمد ظاهر شمس صاحب له دې چې راغلی خپرونه مو په ښکلو معلوماتو رنګینه کړه ډېره مننه ستاسو نه مننه مایندو او پلرونو ته سپارښتنه ګرانو میندو او پلرونو
هغه ماشوم چې د بچه‌بازۍ د عمل قرباني کیږي هغه ملامت نه دی، بلکې خپل هغه کسان ملامت دي چې د بچه‌بازۍ عمل یې تر سره کړی دی. نو د قرباني ماشوم ملامتول نور هم د بچه‌بازۍ فرهنګ پیاوړی کوي. نو له همدې عمله ډیری تیری کوونکي کسان ماشومان له دې ډاروي چې که میندو او پلرونو ته یې ووایي نو د وهلو ټکولو له جزا سره به مخ شي. ګرانو میندو او پلرونو، تل مو خپلو بچیانو ته ووایئ چې کله له کومې ستونزې سره مخ کیږي نو باید تاسو ته ووایي او تاسو هم له هغوی نه ملاتړ وکړئ. او ماشوم باید داسې فکر وکړي چې ملامت نه دی، خبرې یې منل کیږي، له هغه نه به ساتنه کیږي او تاسو هم ډاډ ورکړئ چې رامنځته شوې ستونزې ته به د حل لاره پیدا کوئ. او همدارنګه د خپل ماشوم د رواني او فزیکي روغتیا د ښه والي لپاره د ماشوم له سلاکار او یا ارواپوه نه مرسته وغواړئ. د چوپتیا ماتو خپرونې مینوالو، لکه څنګه مو چې واوریدل، زموږ د دې ونې خپرونه قرباني شوی ماشوم ملامت نه دی او هیڅ کله باید ونه رټل شي په اړه وه. د دې ونې په خپرونه کې مو له ملتیا نړۍ مننه کوو. الله مو مل شه.